د درس د شروع کولو نه مخکې یوه اهمه تنبیه هغه دا ده چې هغه د صف سره تعلق ساتي او بار بار دا خبرې بیان شوي دي او پکار دا ده چې دا هر مسلمان ته معلومه وي، که هغه عالم وي، که هغه عامي، که هغه مشر او که هغه کشر چې صف برابرول د منځه دپاره دا واجب دی او په صف نه برابرولو باندې انسان ګناهګاري. او د صف د برابرولو طریقه دا ده چې هر اولنی صف به د دې وروستني نه مخکې ډکیږي. دا طریقه نشتی چې اولنی صف دې نیمګړی او دویم دې شروع شي او دویم دې نیمګړی او دریم دې شروع شي. داسې زموږ د مرضۍ خبره نه ده چې زما ګوټ خوښ دی زه به ګوټ کې ودرېږم او زما دا منځ خوښ دی او د اولني صف دې غاړې له نه ځم. دا زما د مرضۍ خبره نه ده چې ته جومات ته رالې ته به صف برابرې. صف برابرول دې ته وایي چې ته به ګورې چې کوم ځای کې ځای خالي دی په دې اولني صف کې، په هغې پسې بیا دویم بیا دریم او هر صف د دې وروستني لپاره اولنی دی، په هغې کې به ځان له ځای ګورې. یوه خبره. دویمه، په صفونو کې غوره صف هغه دی چې کوم امام ته نږدې دی او امام ته چې کوم صف نږدې دی په هغې کې غوره ځای هغه دی کوم چې امام ته نږدې دی. جومات ته چې وختي راشي په ګوټونو باندې ورتله دا دلیل دی په دې باندې چې یا خو دا سړی په دې مسله پوهه نه دی او یا پوهه دی خو ځان یې په زور جاهل کړی دی. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وی ما ته دې د عقل خاوندان نږدې ودرېږي، د عقل خاوندان دې ما ته نږدې ودرېږي. اوس دا ما ته پته نشي که ته ځان په نورو کې شماري. درېیمه خبره چې امام کله تا ته وایي چې استو اعتدلو صف برابر کړي نو د امام مخ ته به نه ګورې، خپلو خپو ته به ګورې. دا زموږ په دې پښتنو کې دا مسلمان ورکړی چې سړی ورته وایي صف برابر کړي، امام ته به ټول ګوري. نه، ته په ما څه کوې چې ما ته ګورې؟ ته صف برابر کا، خپلو خپو ته وګوره، دې ملګري ته وګوره خوا کې، دې بل ته وګوره. ته مخکې شوی که ته وروستی، که ته نږدې که ته لرې، ته ځان ته وګوره. امام پرېږده، امام ته به وروسته وګورې بیا. نو هغه اکثر د اول صف والا په نینداره شي د امام، ته به ورته صفونه برابر که، به تا جدا شي صف برابر که. صف خو بره خو نه دی، صف خو کته دی. صف خو دغه ځای ته وایي په کوم ځای چې ته ولاړې، دا ځای برابرول غواړي. دا یو څو خبرې زه چې بار بار د دې تکرار ته ضرورت هم نه وي، بس ته سړي په ذهن کې کېږي. منځه دپاره صف برابرول دا واجب دی. صف برابرول دې ته وایي چې ته به د اولني صف نه شروع کوې. صف شروع کېږي د کوم ځای نه؟ د منځ نه. کوم ځای کې چې امام ولاړ دی منځ کې، د هغه ځای نه صف شروع کېږي. اولنی صف به پوره کوې، بیا به دویم پوره، بیا په دې طریقې سره به ځي. او چې امام درته وایي صف برابر کړه نو ځان ته به وګورې، ملګري ته به وګورې. بلکې چې کوم حرسناک مسلمان یو سړي ته د خپل ځان پته نه، هغه به د بل څه حرس وکړي. کوم چې حرسناک مسلماني د خیر هغه خوا او شا کې د ملګري ته هم وګوري، که غلطي نو هغه ته ووایي چې صحیح شه. نو چې یو سړي ته دا پته نشي چې زه څنګه ولاړ یم نو دی به د ملګري اصلاح وکړي؟ نشي کولی. نو ته به ملګري ته هم وګورې، ورور لږ شاته شه، را مخکې شه، لږ را نږدې شه. شاته چې کوم کسان ولاړ دي او صف کې ځای شته هغو ته اشاره وکړه، راشه صف پوره کړه، صف خالي دی. دا زما او ستا د مرضۍ خبره نه ده. ګورې چې زه جومات ته رانوتم او زما دا ستن خوښه ده چې زه دې سره ودرېږم چې بیا وروسته ډډه ولګوم زر زر. او داسې موږ د ملاتې یعنې ماتې ملاګانې او ستړې ملاګانې دې جومات ته راوړو چې بس بیا یو د ډډې ځای به ګورو او ستن ګورو او یعنې بس چې موږ کېناسته په ارام او ډډه مو ولګوله. او د دنیا دپاره دغه ملا زمونږ د سحر نه د ماسخوتن او ماښامه پورې په یو سنه دقه شان لګیایي او دړ پې یي، خو دی په زور ځان ته داسې محسوسوي چې ما ته دړ نشتي، دې چې هلته دنیا پکې ده. نو اگر که زما دا خبرې سختې خو دا د اصلاح دپاره دي چې مونځ هغه عبادت ته مونږ روزانه څو پیرې کوو او مونږ په هغې پوه نه شو، نو مونږ په څه پوه یو؟ مونږ بیا په هېڅ هم نه یو پوه. او چې زمونږ صفونه داسې صفونه شي لکه څنګه چې د صحابه کرامو
کأنهم بنیان مرصوص، د هغوی صف به داسې و لکه دیوال، په دیوال چې دا خښتې پرتې په یو بل بلکل د یو بل سره لګېدلي جفت یو بل په شانې. داسې نشي کېدی چې ته یو خښته لږه راوباسې او بله دننه کړي او دا بله لږه لرې کړي دا بله لرې کړي. او دیوال چې جوړی د هغې هم دا ترتیبي چې ته به دا خښتې ټولې په یو ځای ږدې. داسې نشي کېدی چې ته بره پکې روان شي او بیا به کته کار کوې، ته په یو ځای د دیوال بره رسې که نه، که نه بره به اول که بیا به وروسته کته راځي، داسې خو نه کېږي. نو د صفونو اهتمام کو یو دا معمولي خبره نه ده که نه. رسول صلی الله علیه وسلم وی که تاسو صفونو کې اختلاف پیدا کو الله به ستاسو په زړونو کې اختلاف پیدا کړي. دا خو لوی عذاب دی په زړونو کې اختلاف، او په خپله به هغه د صفونو په منځ کې ګرځېدو. داسې وړه خبره ده چې دا معمولي خبره وی نو دومره اهتمام هغه کوي. عمر بن خطاب رضی الله عنه بعض کسان ساتلي و دې دپاره چې اقامت به وشو بیا به هغه کسان په جومات کې ګرځېدو، صفونه به یې برابرول. رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو ته کتو د چا سینه به به لږ راوتو دننه که لږ رامخکې شه لږ وروسته شه، چې دومره اهتمام یې کوي دا وړه خبره ده. نو دا مسلې چې ستاسو ذهن کې موږ خو تاسو نه دا امید کوو چې تاسو به نورو ته بیانوئ او تاسو به کشرانو ته بیانوئ. نو چې موږ په خپله په دې حال شو نو موږ به نورو ته به څه بیان کوو، موږ به کشرانو ته څه بیان کوو.